شهید نقش خدا صبر ماما تو ای به اینجا نشان بده تو تو بالا شدی بیا خب در اینجا که آمدی باز چه قسم رفتی در کدام اتاق رفتی؟ در اتاق نداشت اینجا؟ اینجا دست معلوم از گردن مسکت نزدم اینجا جا بجای؟ دیگه پدرم مرا به شهادت رسانده بود خون پر بود خونه خودت پاک کرده بودی یا چاقو را کس پاک کرده بودی؟ این نفر قبلا برای ما کار میکرد در دیساب ما چوب فروشی داشتیم اینجا کار میکرد امی خانه دمی چی بود باغ بود که در آمده؟ خب یو څو موده مخکې د دساوز ولسوالۍ د یا په کلي کې یو کس صفی الله نومیږي مشهوره په بریالي ده اصل د پروان ولایت ده نو د یا په کلي کې فارم یې درلوده چې د نامعلومو کسانو طرف نه په قتل ورسېده د دغه ځوان د طریق نه د باغ ته رادننه شوی دی او بعد د هغې د مسلمان د چاقوګانو په واسطه باندې په شهادت رسولی جمعون صاحب محترم یو څه وخت مخکې زموږ ستاسې په دې ساحه کې د حیا کې یو قتل شو نو ته به انشاءالله په جریان کې به یې مخکې مې درته ویلو په بله ورځ مې درته ویلو هغه خلک ما تعقیب کړی قاتلین نو انشاءالله چې مونږ او تاسې به دا اوس تصمیم دا ده چې نور ملګرو ته مې ویلي دي قطعې ملګري هم را سره دي چې مونږ او تاسې ورشو په هغه کور هغه ساحه مې د شپې نه مکمل سکیچ کړی مکمل مجاهدین ملګري ورته منظم دي چې اوس ورځو د خیر سره چلته گرفتاری کوو نو انشاءالله چې اصلي قاتل باندې مو انشاءالله چاپه ده نو کم شک او شکوک هم پکې نشته ښه مشخص کس مې پیدا کړی د تخنیکي معلوماتو په اساس نو انشاءالله چې دا کس نیسو نو همغه ته ور روان یو انشاءالله چې تاسو په جریان کې قومندان صاحب ته مې ویلي دي قتل چې کړی په هغه کې فارم کې که ستا پام و دغه صفی الله مشهور په بریالی او دغه کس دا یې وژلی و په فارم کې هو انشاءالله زموږ ستاسې تګ به مالته وي نور ملګري هلته ټول محذف دي نو همغه پسې ورځو انشاءالله نیسو یې د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ په د یحیی کلي کې په یو فارم کې د یو خونړۍ پیښې راپور ورکړل شوی چې یو شپېتر کلن سپین ږیری په بې رحمانه ډول د یو کس له لوري په قتل رسول شوی دی د دې پیښې په تړاو امنیتي ځواکونو په چټکو کشفي او اپراتیفي عملیاتو کې تورن کس نیولی دی د لومړنیو معلوماتو له مخې قتل د چړې په واسطه ترسره شوی دی موږ د دې پیښې د لا زیاتو جزیاتو راټولولو په موخه سیمې ته ورغلي یو د امنیتي ارګانونو له لوري په قتل تورن کس هم د پیښې ځای ته راوستل شوی دی تر څو د پیښې د څرنګوالي په اړه نور معلومات ترلاسه شي از کدام راه آمدی در اینجا چه قسم کردی؟ از میرای دشتا ها از دشتا آمدی؟ باید اینجا که آمدی چه قسم کردی؟ چه قسم داخل شدی داخل حویلی؟ خودش اینجا بر آمده بود بیرون ها اشاره داد ما آمده اشاره داده تا؟ در اینجا که آمدی در کجا استاد بود خودش؟ خودش هم دادم اونجا که من یک جای شد آمد داخل از کجا یک جای شد کتت؟ خب از پیش یک جای شد با اینجا آمدی مستقیم داخل در آمدی؟ امی خانه دمی چی بود باغ بود که در آمدی؟ خب بیا با اینجا که آمدی با چه قسم رفتی؟ کجا رفتی باز از اینجا؟ باز از اینجا اون سر سمت خب سر سمتی تو بالا شدی؟ بیا با کدام راه که رفتی تو بالا شو خب ای تو آمدی؟ خودش کتت بود؟ ای تو بالا شدی؟ خب اینجا نشان بده امی تو بالا شدی بیا خب در اینجا که آمدی باز چه قسم رفتی؟ در کدام اتاق رفتی؟ در اتاق نداشت اینجا؟ اینجا دست معلوم از گردن مسکت نزدم اینجا جا بجای؟ اینجا که می آمدی اینجا صاحبان چیزی نبود اینجا تو؟ در اینجا از تو که می آمدی باز چاقو به دستت بود تیار؟ چاقو رو در کجا گرفته بودی؟ در زیر آستینت زیر آستینت؟ خب این روبرو به که تو استاد بود چه قسمی متوجه نبود که تو زدی؟ نه اینجا می آمدیم از زدم
خو اول واره کدی که در کجاش وار کدی زدی که چاقو در دلش خورد. در شکم زدی دو که در شکم زدی بازی چپه شد نه نشده. باز چی کرد بازی که تو دست انداخت او چی هم اکثر عمل نشان داد که تو وقتی که زدیش که چاقو صدا کرد باز چی صدا کرد که صدا کرد چی گفت چیر زد. چیغ زد چی گفت داره به چی گفت ایش چیر زد. خب ما کشگیر کرد دیگه زدم. دیگر را باید کجای زدی هفته نمیفهم در دلش خورده کجایش. در گردنش یک بسیار قوی چاقو خورده بود. دور چی وقت زدی او رس من سنه که هفتیده بود فکر کنم زدم. خب بعد از اینکه بازی تو کی را زدی کدام جای تو اوگار موگار نشد یه چی دست ننداخت دیگه از حرکت ماند مکمل خب باز توی روی تو کرده بودی اینجا خود جای خونه‌اش کلش معلوم میشه ویدیوش هم موجود است که توی را پاره پاره کرده بودی هر طرفش بیخی پاره پاره شده بود که خون آلوده شده بود تو تو ترس نامدی تو قبلا هم شاید قتل کرده باشی در غیر از اگر آدم قتل نکرده باشه که یک آدم بکشه شما سوی میکنه یا آدم زفت میکنه با سر تو کدام حرکتی تو یک چیز نامد میال تو میگی چیز لاش شدم هیچ نموشه لاش شده بود در یادم نیست که تو این گپ تو میزنی برام خب این شهید نمیفهم یعنی تو سر خود نفهمیدی نه خب وقتی که توی را زدی این آدم دمی جمان تو با امرای دو دانه تلفن بود دو دانه کتت واره برده بودی یک دانه بادی بود کتت برده بودی یک دانه برق دستی بود او را برده بودی یک دانه MP3 اونا را از کجا گرفتی تو خیلی از این معلوم میشه که قتل قصدن آمدن کردی بسیار ماهر هستی بعد از قتل کردن باز درآمد دیگه تلاشی کردی بازی چیزا را که خود گرفته بردی خودی هم معلوم میشه خود چون که تو برده هرچه اوگره ما از کجا گرفتی چیزا را پیشو از این اتاق گرفتی وقتی که نفر اینجا کشتی بعد از باز داخل آمدی نفر مردش اینجا بیجفتید نه خود مردش در اینجا بود داخل افتید نه تو میگه اوجا زدم بازی مردش اینجا کشی گیر کردن اینجا اوجا که زدی باز کشگیر در داخل اینجا کردی خب باز در اینجا که آدم کشتی بازی مردش اینجا مان دمی جمان باز کجا رفتی چیزا را گرفتی خب بیا پیشو MP3 و موبایل و ماون سه بیا MP3 و موبایل چیزا را از این اتاق گرفتی بلند گپ بزن خب چی را برده بودی به امرای تو نمایش کل شب بگی از این داخل چی را برده بودی برق گرفته بود برق دستی دیگه چی بود MP3 بود کی بودی او دو دانه تلفناش پیسهش چقدر گرفته بودی پیسه جیبش تلاشی کردی نه خب بعد از او وقتی که تو از اینجا برآمدی این نفره که کشتی تمام اجناس گرفتی بعد از برآمدی باز دکیجا و برآمدی اینجا باز کدام را برآمدی در نقاط باقول تا اینو تو گشتم میرفتم دارم بیخی گنز دارم حساب را نمیفهمیدی که من در کجا هستم ای تو که برآمدی در اینجا در ساها در اینجا همسایه کسی دیگه نبود نه مرا کستم هیچ کس ندیدی الله در اینجا بیرون خیمه است و خیمه به چیزی نبود خیمه بود اینا هیچ نفهمیدن ندیده بودم چی وقت روز بود که توی کار کردی قتل کردی 5 بج بعد نماز دیگر بعد از نماز دیگر چقدر وقت داخل از این خانه تو بودی قتل کردی باز برآمدی چقدر وقت یک 20 دقیقه 30 دقیقه نیم ساعت یک ساعت خب که نفر کشتی یارو خود تو گرفتی بعد خوب اطمینان داد دیگه اتاقم داخل شدی نه اما تو برآمدی و رفتی در همینجا که برآمدم این نفهمیدم که چرا رفتم برام خب چاقو رو باز چه کردی چاقویی که نفر کتش کشته بودی او رو در مروا انداخته بودم خب یک دانه دستمال هم بود در داخل اتاق او دستمال از کی بود او از نفت که او دستمال نه نفت ده بود و خون پر بود خونه خودت پاک کرده بودی یا چاقو را کس پاک کرده بودی نمیفهمم مود سمال از من دستمال از تو بود د دې سبز ولسوالۍ امنیتي مسؤلین وایي چې دا پیښه په مرموز ډول رامنځته شوې ده. د قتل له ترسره کېدو وروسته مجرم له سیمې تښتېدلی و، خو د امنیتي ځواکونو د نه ستړي کېدونکو هڅو په پایله کې یاد کس ونیول شو. یو څو موده مخکې د سبز ولسوالۍ د دیا په کلي کې یو کس صفی الله نومیږي، مشهوره په بریالي ده، اصل د پروان ولایت ده. نو د دیا په کلي کې فارم درلوده ده چې د نامعلومو کسانو طرف نه په قتل ورسېده. نو د موږ کشفي او امنیتي ارګانو د هلې ځلو په نتیجه کې قاتل ونیول سه چې فردین نومیږي، د خپل په جرم اعتراف هم کړی ده.
نو انشاءالله زر ته زره به دوسیه ترتیب سي او عدلي او قضایي ارګانو ته به انشاءالله وسپارل سي. د دغې ولسوالۍ کشفي مسؤلین زیاتوي چې تورن کس مقتول د چړې په واسطه وژلی دی. دا پیښه د مازدیګر په مهال رامنځته شوې ده. دا قضیه خو داسې وه چې یو تقریبا یو څه وخت مخکې په همدې باغ کې په همدغه کوټه کې چې موږ تاسې ولاړ یو د دغې قاتل د طرفه چې د هلک فردین نومیږي په مرموز ډول باندې یو مسلمان په دې ځای کې په قتل رسېدلی و چې هغه صفي الله مشهور په بریالی باندې و د پروان اوسېدونکي په دغه باغ کې دی مالداري کوه توریالی باندې مشهور و. نو دی یو غریب کاره سړی و زموږ د تحقیقاتو مطابق چې په دې باغ کې تاسې معلومیږي هم تاسې بیا وروسته معلومات هم وکړي دی مالداري کوه. د دغې ځوان د طریق نه د باغ ته رادننه شوی دی او بعد د هغې دا مسلمان د چاقوګانو په واسطه باندې په شهادت رسولی. نو بیا چې کله دی په شهادت رسوي د شهادت د هغه نه وروسته دا سړی د دې ځای نه فرار کوي چې د قتل څه اثرات بیخي موجود نه وو. د دې کورنۍ هم حیران ول چې دا به چا په قتل رسولي وي. زمونږ امنیتي ارګانونه هم چې کله خبرېږي صحنې ته راځي هغې ته همداسې اثرات نه معلومیږي چې دا به چا په قتل رسولي وي. نو د هغې نه وروسته بیا زمونږ د څېړنې لاندې و دا قضیه د کشفي او پراتفي معلوماتو د تجربې په اساس باندې دا مونږ وکولی شو چې دا قاتل مونږ مشخص قاتل پیدا کړو. دا قاتل مو ونیوه. نو د د ګرفتارۍ نه وروسته د صراحتا اقرار کوي چې دا سړی د ده سره مخکې د شناخت درلوده. په کوم ځای کې د توریالی په کوم ځای کې د لرګي خرڅو مطلب ټالې درلوده په هغه ځای کې د ورسره شناخت درلوده. د هغه شناخت په اساس باندې نو دی راغلی دی دا مظلوم دلته په دې ځای کې په قتل رسولی دی او د ده دوسیه مونږ ترتیب کړی انشاءالله او دا به عدلي او قضایي ارګان ته به مونږ تسلیم کوو. په قتل تورن کس د مقتول څخه څه شي وړي دي؟ د دې سبز ولسوالۍ د امنیې قمندانۍ د کشف مسؤلین په دې اړه داسې وایي. دی چې دلته کله دی راننوځي د دې هلک د دې قاتل د اقرار په مطابق چاقو ورسره و چاړه ورسره و د چاړه په ضرباتو په اساس باندې دی په قتل رسولی و. د قتل نه وروسته بیا د دې اتاق نه د دې ځای نه یو بادي توپک او 2 موبایلونه او یو MP3 او یو لاسي برق دا د هلک ځان سره وړی و چې د گرفتاری په وخت کې د ده سره ټول شیان ترلاسه شوی هم دی او هغه د موږ سره موجود دی. دلالت په دې باندې صراحتا هم کوي چې دا ماهر قاتل دی چې د قتل نه وروسته بیا دا کور تلاشي کوي د دې کور نه شیان هم ځان سره وړي. په سیمه کې د مقتول زوی وویل چې پلار یې په ډېرې بېرحمۍ سره په قتل رسول شوی دی. هغه زیاته کړه چې له قاتل سره پخوانۍ پیژندګلوي هم درلوده چې دا د پیښې پیچلتیا لا زیاتوي. بسم الله الرحمن الرحیم. عبیدالله هستم، پسر از امی شهید صفی الله مشهور به توریالی. امی پدر ما همینجا کاربار میکرد، بالاخره امی آدم آمده امی را به قتل همینجا رسانده بود. به شهادت صبح که ما آمدیم امی یک چند دانه گوساله فروخته شده بود همینجا. اینا خاطر از امی پول آمده بود دیگه. پدر ما را به شهادت رسانده. ما از مجاهدین تشکر میکنیم، از مولای صاحب که اینا زحمت خود کشیدن، بعد از خیلی وقت به موقع قاتل گرفتار کردن و فامیل ما بسیار نارام بود که ایرکی به شهادت رساند. و ما از مجاهدین خوش هستیم که امیر گرفتن و اصای وقت همین چیزای کمرایش بود همیار هم گرفتن. خب دیگه ما انشالله از مجاهدین خواهش میکنیم که به مو قانونی چیزی که شریعت اجرا میکنه همون قانون سرشان چی بکنن. اگر دیگه هم کارایشان هم سوارم گرفتار کنن به پنجه قانون بسپارن. این نفر قبلا برای ما کار میکرد. در دیساب ما چوب فروشی داشتیم، همینجا کار میکرد. خرد بچه بود، همی بارا را میری سفید برات همی میداد که باش این خرد بچه است دیگه. اونمو روز همی تماس تلفنی گرفته و همون وقتی که گوسالا خرد شده باسی این همی شام داخل شده دیگه. همی شواهد همی چیزا که نشان میده پیش از اینمی است و خودش هم اقرار میکنه بدون چیز که ما همی کار کردیم دیگه. این ما را قبلا میشناخت و پدرم هم میشناخت
و تماس تلفنی هم داشته. فقط بین شام دیگر که داخل شده دیگه معلوم نیست که این خب به چه رقم به قتل رسانده. بسیار به وحشت و نامردی و ناجوانی. د دې سبز ولسوالۍ منصوبین د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې د هر هغه چا په وړاندې به قانوني اجراات وکړي چې په یاد ولسوالۍ کې غیر قانوني کړنې ترسره کوي. دوی ژمنه وکړه چې د سیمې امنیت به ټینګ کړي او د جرمونو مخه به ونیسي. مولوي صاحب کاظم امیر د کشف چې د نوی راغلی ماشاءالله ډېر فعالیتونه یې ډېر ښه روان دي. مخکې هم څه قتلونه شوي وو هغه هم ګرفتار شو چې تاسو عیني شاهدان یاستئ. اوس هم د یو قاتل پسې روان یو چې هغه هم سوه موده مخکې ونیول شه. اوس صحنې ته ځو. نو د موږ او د مولوي صاحب د انشاءالله فعالیتونه او ملګري هر څه منظم دي او ډېر ښه کارونه روان دي په مخ. سیمې خلکو ته دا ډاډ او اطمینان ورکوو چې انشاءالله داسې کارونه کېدل یا کړنې موږ جدي اقدامات کوو، موږ خدمت کوو انشاءالله چې داسې کړنو یا داسې کارونه کېدل موږ مخنیوی کوو او جدي اقدامات کوو. د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې هم په یاده ولسوالۍ کې یو باغوان د یو شمېر کسانو له لوري په قتل رسول شوی و چې د ولسوالۍ ځواکونو په چټکۍ سره عملیات ترسره کړل او تورن کسان یې ونیول.